د افغانستان د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت د تدارکاتو لوی ریاست چې د کورنیو چارو وزارت د اړونده اداراتو د ضرورياتو توکي 2 ورځې مخکې اعلان ته سپارلي وو، نن یې د هیواد د بېلابېلو شرکتونو د آفرونو افرګوشي وکړه. هغه غونډه چې په همدې موخه د کورنیو چارو وزارت په اډانه کې جوړه شوې وه، د تدارکاتو لوی ریاست رئیس ښاغلي مولوي بدرالدین حقاني په اړه داسې وویل: هغه څوک چې د دې حلال کسب د پورې د دې پروژو د آفر په اخیستلو کې شرکت کړی ده، ټولو ته ښه راغلاست وایم. په ډېر افتخار سره د اسلامي امارت هر یوه کارنامه قابل صد افتخار دو. الحمدلله د اداري فساد نه ستړه ولس او د شفافیت لپاره تږه ولس هغې د ارمانونو د پوره کېدلو دپاره الله جل جلاله د تدارکاتو ریاست په شمول تعمیرات، مخابرات، لوجستیک، مالی او اړونده نور ارګانونه د هغې په شریکه د شفافیت دپاره دا مجلس جوړ شو. فقط دا نه ده چې خلکو ته په میډیا او په خوله باندې یوه خبره کې او په عمل کې د خپلې خبرې یوه نمونه او ثبوت نه لري. خلک چې د دې 13 پروسو دپاره موږ ته مراجعه کړې دو او موږ هغې ته د دوی د غوښتنې په بنیاد افرونه توضیح کړي دي. تقریبا 645 افرونه موږ د 15 کمیټیو په تشکیل سره چې موږ دغې پروسې د شفافیت دپاره 15 کمیټې تعیین وي چې په هغې کې د نورو ارګانونو کسون هم د نمایندګۍ په شکل وو. دغې 15 کمیټو 645 افرونه تقسیم کړي دي. په دغه غونډه کې 33 پروژې د کورنیو چارو وزارت اړوند د ضرورت توکي اعلان ته سپارل شوي وو چې نږدې 650 شرکتونو د آفرونو د اخیستلو لپاره نوملیکنه کړې وه. د کورنیو چارو وزارت د تامیناتو معینیت باصلاحیته استازي ښاغلي انجینیر ضیاء الحق بشري د غونډې په اړه داسې وایي: د هیواد د نافذه قوانینو په چوکاټ کې د روڼتیا او اقتصادیت اصولو ته په پام سره د 13 پروژو لپاره حدودا موږ 950 آفرونه توضیح کړي دي چې د نن یې تاسو شاهدان یاست چې دلته به د آفرګوشۍ پروسه سر ته رسیږي. په دغه غونډه کې چې د کورنیو چارو وزارت بېلابېلو مشرانو او مسؤلینو هم ګډون درلود، په پروژو کې په روڼوالي او شفافیت ټینګار وکړ. غونډه هیواد ته د خیر په دعا سره پای ته ورسېده.